د نقشبندی مبارک مشهور بزرگ د حضرت بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه هغه مبارک فرمایي چې ما الله تعالی ته د رسیدو آسان لار ومونته د الله تعالی په فضل باندې د الله په فضل باندې مې یو لار ومونته چې هغه خدای ته رسیدو لنډه لاره ده. نو بیا د انسان خواهش پیدا شي چې د لنډه لاره خو دې مونږ ته هم څوک وښیي، ځکه د الله ته رسیدل دا خو زمونږ مقصود دی، د ژوند مقصد دی چې د الله هغه معرفت او قربت حاصل شي، رضا نصیب شي. نو دا لنډه لاره چې دا خو مونږ ته هم پکار ده چې معلومه شي. نو شاه نقشبند رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دا د الله تعالی د قرب د نزدېکت لنډه لاره چې ده هي مخالفت النفس، دا د نفس مخالفت دی چې د دې نفس سره د خپل مقابله شروع کړه، د دې نفس مخالفت کوه، دې ته په اعمال کار د دغه خواهشات هغه ته سر ته مه رسوه، پیروي مه کوه، بس دغه خدای ته د رسېدو لنډه لاره ده. او دغه حدیث مبارک کې بیان شوي دي، دغه آیت مبارک کې مونږ ته ښودلی شوي دي. نو بیا په خپل ځان باندې نظر پکار دی چې مونږ هم داسې کوو او که نه مونږ د نفس خواهشاتو پسې ځو چې څه خواهش پیدا کېږي د هغې تکمیل هغې کې هر وخت کوشش کوو او که نه د نفس د قابو کولو مونږ کوشش کوو.